بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو د نن ورځې په درس کې د محلولونو جوړېدل نوی درس وایو. په تېر درس کې موږ تاسې د محلولونو ډولونه وویل چې هغه مو د څلورو د کرایټریاوو له مخې طبقه بندي کړو او مختلف ډولونه مو تشریح کړل. نن راځو موږ تاسې د محلول جوړېدل وایو. کله چې یوه منحله ماده په حل کوونکې ماده کې واچول شي نو د نوموړو دوو مادو د ذرو ترمنځ یو متقابله اغیزه رامنځته کیږي. دغه متقابله اغیزې په نتیجه کې محلل کولی شي چې منحله ماده یا په آیونونو تجزیه کړي او یا په مالیکولونو تجزیه کړي. نو د منحله مادې او محلل ترمنځ د متقابل عمل له مخې محلولونه په دوه ډوله دي. لومړی ایوني محلولونه. ایوني محلولونه هغه محلولونو ته ویل کېږي چې په هغې کې منحله ماده په چارجداره ذرو باندې تجزیه کېږي چې نوموړی محلول بیا الکترولیت هم وي، یعنې د برېښنا جریان ته به هدایت ورکوي. نو دې ته ویل کېږي ایوني محلولونه. د مثال په ډول که چیرې تاسو اوبه راواخلئ، د خوړو مالګه ور واچوئ، نو د خوړو مالګه په اوبو کې د سودیم په مثبت او د کلورین په منفي ایونونو تجزیه کېږي. نوموړي محلول ته ویل کېږي ایوني محلول. دویم غیر ایوني یا خنثی مالیکولونه چې د غیر ایوني یا خنثی محلولونه چې د مالیکولي محلولونو په نوم سره هم یادېږي. دا هغه محلولونه دي چې په هغو کې منحله ماده په خنثی ذرو باندې ټوټه کېږي. نو نوموړي محلولونه به د برېښنا جریان ته هدایت نه ورکوي. د مثال په ډول که چیرې تاسو اوبه راواخلئ او بوره ور واچوئ، نو دا بوره چې په اوبو کې حل شي دا په ګلوکوز او فرکتوز باندې بیلیږي. ګلوکوز او فرکتوز په خپله بې چارجه ذرې د مالیکولونه دي. نو نوموړی محلول به غیر ایوني یا مالیکولي محلول به وي یا خنثی. نوموړی محلول د برېښنا جریان ته هدایت نشي ورکولی. بل راځو موږ تاسې په دې پسې انحلالیت ته. انحلالیت چې شي ته ویل کېږي په ټاکلي مقدار حل کوونکې ماده کې یعنې محلل کې د ټاکلي مقدار منحله مادې حل کول په ټاکلې تودوخې درجه کې د انحلالیت په نوم سره یادېږي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د حل کوونکې مادې مقدار 100 ګرامه وښیاست. نو داسې هم ویلی شئ چې د ټاکلي مقدار حل کوونکې مادې په 100 ګرامه محلل کې حل کېدل چې فشار او تودوخه ثابت وي د انحلالیت په نوم سره یادېږي. یعنې له دغه تعریف څخه معلومیږي چې په انحلالیت کې 4 شیان ډیر مهم دي. یو د حل کېدونکې مادې مقدار ده، بل د محلل مقدار ده، بل فشار او تودوخه ده. د حل کېدونکې مادې مقدار د محلول البته له انحلالیت سره معکوس اړیکه لري. هر څومره چې د حل کېدونکې مادې مقدار کم وي انحلالیت زیات وي. او محلل له انحلالیت سره مستقیمه اړیکه لري. هر څومره چې د محلل مقدار زیات وي نو انحلالیت هم زیات وي. او فشار او تودوخه هم. فشار په جامداتو باندې کومه اغیزه نه لري، مګر که چېرته موږ تاسې یو ګاز په مایع کې حل کوو نو د فشار په زیاتوالي سره انحلالیت زیاتېږي. او تودوخه هم په انحلالیت باندې تاثیر لري چې په راتلونکي درسونو کې به تشریح شي. هغه لاملونه چې د موادو په انحلالیت باندې اغیزه کوي عبارت دي له د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې خاصیت. د دې څخه موږ تاسو یو قانون لرو چې ورته مواد معمولا په ورته موادو کې حل کېږي. د مثال په ډول معمولا قطبي مواد په قطبي حل کوونکو کې ډېر ښه حل کېږي، او همدارنګه غیر قطبي مواد مثلا عضوي مواد په غیر قطبي حل کوونکو کې یا عضوي حل کوونکو کې ډېر ښه حلېږي. د مثال په ډول الکان، الکین او الکاین دا په بنزین او کلوروفارم کې ډېر ښه حل کېږي چې هغه غیر قطبي حل کوونکي. او قطبي مواد په غیر قطبي موادو کې معمولا نه حل کېږي، البته معمولا، خو ځینې استثناګانې هم شته چې ځینې قطبي مواد په غیر قطبي حل کوونکو کې حل شي. او نیمه قطبي مواد په قطبي او غیر قطبي موادو کې په قسمي ډول حل کېږي. قسمي ډول یعنې ډېر زیات نه پکې حل کېږي. او همدارنګه تودوخه هم د موادو په انحلالیت باندې اغیزه لري، خو نوموړې اغیزه په دوه ډوله ده. ځینې مواد د تودوخې په زیاتوالي سره یې په اوبو کې انحلالیت زیاتېږي، لکه سودیم نایتریت، سودیم کلوراید، پوتاشیم نایتریت او پوتاشیم کلوراید.
اما ځینې مواد د انحلالیت د تودوخې په زیاتوالي سره کمیږي لکه لیتیم کاربونیټ، سیزیم سلفیټ، سترانشیم سلفیټ او باریم سلفیټ. او همدارنګه فشار هم په انحلالیت باندې تاثیر لري، مګر موږ تاسو وایو چې فشار په جامداتو باندې تاثیر نه لري، مګر که چېرته موږ تاسې ګازات په مایعاتو کې حل کوو نو د فشار په زیاتېدو سره د هغوی انحلالیت هم زیاتیږي. نو لنډه دا چې په انحلالیت باندې 3 فکتوره تاثیر لري: د حل کوونکي او حل کېدونکي مادو خواص او تودوخه او فشار. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت.